CAN کین دا یو ماډل ورډ دی خو دا مونږ ولې زده کوو او کله چې زده م کو نو بیا مونږ دا د څه دپاره استعمالو نو په یاد ساتئ کین مونږ زیاتره د 3 قسم له خبرو دپاره استعمالو. نمبر فرست ابیلیټي او ابیلیټي ویل کېږي صلاحیت ته یا قابلیت ته یعنی په ما کې څه صلاحیت دی په تا کې څه صلاحیت دی او هم په بل چا کې څه صلاحیت دی لکه مثلا زه گاډی چلولی شم یعنی په ما کې د گاډي چلولو صلاحیت دی هغه موټرسایکل چلولی شي په هغه کې د موټرسایکل چلولو صلاحیت دی مونږ تیزه منډه وهلی شو په مونږ کې د تیزې منډې وهلو صلاحیت دی او په دویم نمبر کین استعمالیږي د پاسیبیلیټي دپاره او پاسیبیلیټي ویلی کېږي یو ممکن کار ته یا یو ممکن سیز ته یعنی کله چې مونږ د یو ممکن کار په باره کې خبره کوو او هم د یو ممکن سیز په باره کې خبره کوو نو بیا مونږ هم د هغې دپاره کین استعمالولی شو لکه څنګه اکثر له مونږ په پښتو کې وایو سبا به باران وي نن به وریځ وي سبا به دوند وي وغیره وغیره نو بیا د دې دپاره مونږ هم کین استعمالولی شو او په آخري نمبر کین استعمالیږي د پارمیشن دپاره کله چې مونږ د چا نه پارمیشن اخلو یعنی د چا نه اجازت اخلو او یا مونږ له څوک اجازت راکوي نو بیا هم د دې دپاره کین استعمالیږي خو په یاد ساتئ د پارمیشن دپاره یوازې کین نه د دې دپاره می هم استعمالیږي می هم یو ماډل ورډ دی د اردو می نه دا یو ماډل ورډ دی لکه څنګه چې په سکولونو کې مونږ وایو می آی کم ان سر نو د پارمیشن دپاره هم می استعمالیږي. اوس تاسو د اسانتیا دپاره چې تاسو نور هم په کین باندې ښه پوه شئ نو کله چې تاسو د اردو په یو سینټنس کې په آخره کې وینئ سکتا ہے سکتی ہے سکتا ہو سکتے ہیں وغیره وغیره نو بیا بالکل تاسو د انګلیش په سینټنس کې د دې دپاره کین استعمالولی شئ خو د ویډیو په آخره کې ستاسو دپاره ما یو داسې ګیفټ راوړی دی یو داسې ټریک مې راوړی دی دا هغه یو منټ یا نیم منټ ټریک د کتلو نه بعد ستاسو په علم کې به دومره اضافه وشي څومره چې تاسو د دې نورو ویډیو نه زده کوئ نو زو پریکټیکل کین زده کوو. لیټ سټارټ. نمبر فرست ابیلیټي او ابیلیټي ویل کېږي صلاحیت ته یا قابلیت ته لکه څنګه چې موږ د ویډیو په سټارټ کې ویل زه گاډی چلولی شم یعنی په ما کې د گاډي چلولو صلاحیت دی هغه موټرسایکل چلولی شي په هغه کې د موټرسایکل چلولو صلاحیت دی موږ تیزه منډه وهلی شو په موږ کې د تیزې منډې وهلو صلاحیت دی خو اوس دا جملې به موږ په سپیکینګ کې وایو څنګه او که چېرته موږ په یو پیپر کې راشي په یو لیټر کې راشي لا په یو ایسې کې راشي نو داسې قسم له جملې به موږ لیکو څنګه. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او سینټنس داسې دی هغه موټرسایکل چلولی شي یعنی په هغه کې د موټرسایکل چلولو صلاحیت دی او د دې سینټنس اردو داسې ده او موټرسایکل چلا سکتا ہے یعنی هغه موټرسایکل چلولی شي خو کله چې دا زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو دې لپاره یو شارټ غوندې فارموله ده د ټول ناول سبجیکټ به لګې بیا به کین لګې بیا به V1 یعنی د ورب فرست پام لګې او په آخره کې ابجیکټ نو دلته به ټول ناول زه سبجیکټ ولګوم په دې کې څوک کار کوي هغه کار کوي او د هغه دپاره استعمالیږي هی نو زه به هی ولګوم په دویم نمبر فارموله وایي کین ولګو نو دلته به زه کین ولګوم او په دریم نمبر فارموله وایي د ورب فرست پام ولګو نو دلته به زه د ورب فرست پام ولګوم. اوس موټرسایکل چلولو ته څه وایي موټرسایکل چلولو ته ویلی کېږي رایډ او د ګاډي چلولو ته ویلی کېږي ډرایو نو دلته به زه رایډ ولګوم هی کین رایډ او په آخره کې موټرسایکل او سینټنس داسې شو هی کین رایډ موټرسایکل یعنی هغه موټرسایکل چلولی شي د موټرسایکل چلولو صلاحیت دی پکې د موټرسایکل چلولو قابلیت دی پکې. بل اگزامپل مونږ میچ ګټلی شو یعنی د میچ ګټلو صلاحیت دی په مونږ کې مونږ میچ ګټلی شو او د دې هم اردو داسې ده هم میچ جیت سکتے ہیں یعنی مونږ میچ ګټلی شو نو کله چې دا زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم د ټول ناول وی به ولګوم یعنی سبجیکټ به ولګوم وی او بیا په دویم نمبر فارموله وایي کین ولګو نو زه به کین ولګوم او بیا وایي د ورب فرست پام ولګو یعنی څه کار پکې کېږي نو ګټل پکې کېږي او ګټلو ته ویلی کېږي وین نو زه به وین ولګوم او په آخره کې میچ یعنی هغه څه په څه چې کار کېږي او سینټنس داسې شو وی کین وین د میچ یعنی موږ میچ ګټلی شو خو کین مونږ د هغه خبرو دپاره استعمالو کله چې مونږ په یو خبره کې 100% شور یو یعنی یو خبره 100% د شورټي سره کوو نو د هغې دپاره بیا مونږ کین استعمالو او بله خبره دا ده چې دا مونږ صرف د یو دوو خبرو دپاره نه استعمالو چې هغه موټرسایکل چلولی شي او مونږ میچ ګټلی شو په هره یوه خبره کې
که چېرته تاسو خپل قابلیت یا د بل چا قابلیت ظاهرول غواړئ نو بیا تاسو بالکل کین استعمالولی شئ. اوس د پاسیبیلیټي اگزامپلز او ما تاسو ته ویلو چې پاسیبیلیټي ویلی کېږي یو ممکن کار ته یا یو ممکن څیز ته. فار ایگزامپل زه ویم نن باران کیدی شي، یعنی 100% چانس دی نن باران کیدی شي. نو کله چې دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو ټول ناول به زه ولګوم 8 ځکه 8 استعمالیږي د یو بیجان څیز دپاره. نو زه به 8 ولګوم او په دویم نمبر فارموله وایي کین ولګوم نو زه به کین ولګوم او په دریم نمبر رین او په آخره کې today او جمله داسې شوه 8 can rain today یعنی نن باران کیدی شي 100% چانس دی نن باران کیدی شي 8 can rain today. بل اگزامپل سبا به وریځ وي یعنی 100% په یقین سره ویم چې سبا وریځ کیدی شي. نو کله چې دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو ټول ناول 8 او په دویم نمبر can او په دریم نمبر cloud او په آخره کې tomorrow 8 can cloud tomorrow یعنی سبا به وریځ وي. خو کین مونږ د ام پاسیبیلیټي دپاره هم استعمالولی شو او ام پاسیبیلیټي هغې ته ویلی کېږي چې 100% د هغې امکان نه وي. لکه څنګه it cannot rain today نن به د سره باران نه نن باران نشي کېدی. it cannot cloud tomorrow سبا به د سره وریځ نه سبا وریځ نشي کېدی. I cannot ride motorcycle زه د سره موټرسایکل نشم چلولی. he cannot drive car هغه د سره ګاډی نشي چلولی. دا د ام پاسیبیلیټي دپاره هم استعمالیږي. اوس د کین لاست یوز او هغه د فارمیشن یعنی څنګه چې مونږ مخکې ویل چې کین مونږ د فارمیشن دپاره هم استعمالولی شو. یعنی کله چې مونږ د چا نه اجازت اخلو نو د هغې دپاره بیا مونږ هم کین استعمالولی شو. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او سینټنس داسې دی آیا زه ستا ګاډی چلولی شم یعنی زه ستا نه تپوس کوم آیا زه ستا ګاډی چلولی شم. نو کله چې دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو صرف او صرف د سبجیکټ نه به کین دې غاړې ته راواړی نو ټول ناول به کین ولګوم بیا به سبجیکټ آی به ولګوم او په دریم نمبر به ور فرست پام ولګوم ډرایو به ولګوم او په آخره کې یور کار یعنی ستا ګاډی او جمله داسې شوه کین آی ډرایو یور کار یعنی آیا زه ستا ګاډی چلولی شم. او څنګه چې ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې ویل چې زه به تاسو له په آخره کې یو ټریک در کوم یو ګیپ مې تاسو له راوړی دی نو هغه ګیپ دا دی what is difference between can and may formation یعنی کله چې موږ په may باندې فارمیشن والو او کله موږ په can باندې فارمیشن والو نو په دې دواړو کې څه فرق دی. نو اوس د دې کلیپ د کتلو نه بعد تاسو به د دې قابل شئ چې تاسو د چا نه په may باندې د څه دپاره فارمیشن اخلئ او تاسو د چا نه په can باندې د څه دپاره فارمیشن اخلئ. د ټول ناول د may باره کې زده کوو یعنی may موږ د کم اجازت دپاره استعمالو. نو په یاد ساتئ مې د هغه اجازت دپاره استعمالیږي کله چې موږ یو کار کولی شو خو بیا هم موږ د هغې دپاره اجازت اخلو. لکه څنګه چې موږ په سکول کې ویل may I come in sir یعنی آیا زه دننه درتلی شم نو دننه خو بالکل ته تلی شې ته څه شل خو نه خو بیا موږ هم د هغې دپاره اجازت اخلو. یا زه ویم آیا زه اوبه څکلی شم may I drink water اوس کین مونږ د کم اجازت دپاره استعمالو. نو کله چې مونږ یو کار نشو کولی یا په یو کار کې شکی یو یا یو کار لږ کولی شو کنفیوز یو پکې چې کولی شم او که نشم کولی پته نه لګي نو د هغې دپاره بیا مونږ کین استعمالو. فار ایگزامپل آیا زه به ستا ګاډی چلولی شم یعنی پته نه لګي چلولی به شم او که نه به شم. کله چې دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم can I drive your car یعنی آیا زه به ستا ګاډی چلولی شم. بل ایگزامپل آیا هغه به زما موټرسایکل چلولی شي یعنی ما ته پته نشته چې هغه ته ډرایوینګ یاد دی او که نه دی یاد. نو کله چې دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم can he ride my motorcycle یعنی آیا هغه به زما موټرسایکل چلولی شي. خو بس صرف او صرف په کین او په می کې دا فرق دی چې کم کارونه مونږ کولی شو خو بیا هم د هغې دپاره مونږ اجازت اخلو نو د هغې دپاره می استعمالیږي او چې کم کارونه مونږ نشو کولی یا لږ لږ کولی شو یا پکې کنفیوز یو نو د هغې دپاره بیا مونږ کین استعمالو.